بي بي سي پښتو وایس په امریکا یو ریډیو آزادي ریډیو مشعال ریډیو د جرنالیزم چې کوم هاوسز دي ریډیوګانې دي په دوی کې له وخته منافقت روان دا اوس فیملی ارګنایزیشن دی کې د یوې کورنۍ خلک کار کوي میړه دی ښځه ده ورور دی وراره دی ماما دی راخستې دي په دې کې لګولې دي هغوی هم سر نه خلاصېږي دغو مسلسل 55 کاله پښتانه کام کې په لرو ور پښتنو کې پښتو جرنالیزم کړی دی پښتنو ذهن سازي یې کړې ده پښتنو د ذهن سیاسي او معاشرتي نشونما یې کړې ده نن په ډیره مهمه موضوع خبرې در سره کوم تاسو اوس کتلې د بي بي سي پښتو پیجونه د فیسبوک وایس اپ امریکا مشعال ریډیو ډیو ریډیو آزادي ریډیو د دې پیجونه وګورئ 15000 هم نه ګوري یو ویډیو 15000 ویوز هم نه لري یو خبره دوه کسان هم نه ګوري په دې کې له وخته پاتفرسته پښتانه کام دشمنان لالچي خلک دا اخیستل سوي دي تر نننۍ ورځه دا خلک چې دي د اکا زمان وراره د ښځې ورور ما زوی د خپل یارې ورور پکښې اخیستې دي دغه پښتو چې کوم چینلان دي بي بي سي وختونه یې د پښتنو ذهن سازي کوله د دې د ذهن فکري او معاشرتي نشونما یې کوله پښتون هم خراب کوي پښتون کام هم تقسیم کوي په پښتون کام کې وحشت راوستی پښتون کام دغو ریډیوګانو خراب کوي جلا یې کوي در په در یې کوي دوی 55 کاله منافقت وکړي 55 کاله درواغ وویل دا فیملی ارګنایزیشن دی اوس هم فیملی ارګنایزیشن دی کار نه پکښ کیږي امریکا یورپي ممالک یورپ په دې کې یو قانون دی چې نوم یې دی پوټیزم څوک نسوای کولی په امریکا کې یا په یورپ کې چې یو سړی په یوه اداره کې کار کوي څوک هغه نسوای کولی چې ورور راولي وراره راولي مینه راولي د یارې ورور راولي ماما راولي په دې پابندي ده په امریکا کې په یورپ کې دا خلک چې دا پښتانه هم د یورپي قوانینو هم د پښتني قوانینو دلته د پښتانه کام له ټیلنټ سره له قابلیت سره جفا کوي دړې وړې کوي باید پښتانه چې په امریکا کې ژوند کوي په یورپ کې ژوند کوي د دې ریډیوګانو په دې کې چې کار کوي د دې خلاف په عدالت ته ولاړ سي او دغه چې د یوې فیملی لس کسان په یوه ارګنایزیشن کې کار کوي فیملی ارګنایزیشن یې جوړ کړی دی په یوه ریډیو کې په وایس اپ امریکا کې په مشعال ریډیو کې د یوې کورنۍ لس غړي کار کوي لمسیان هم پکښې لګول نیکه یې کار کوي مینه یې کار کوي انا یې کار کوي ورېنداره یې کار کوي اوس یې لمسیان هم پکښې لګولي دي نو په ته دې لعنت وي په ته دې لعنت وي چې تاسو نه د انټرنیشنل قوانینو احترام وکړئ دلته په پښتانه وطن کې هم ټیلنټ ته پښو لاندې کوي خپل سپیره ورور دې راوستی خپله مینه دې ولګوله ته بې شرمه سړی ډېر بې غیرته سړی او ستا خلافه کاروایي کېږي